الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم. قدرمن و حاضرینو، نن ورځ به زموږ ستاسې د تقریر موضوع اثبات د تعویض وي. د تعویض په اړه هغه څه معلومات چې زما سره شته غواړم چې ستاسو سره شریک کړم. دا چې زموږ استادانو مبارکانو او هغه بزرګانو شیخانو هغو به دا تعویضونه لیکل، د قرآن کریم آیاتونه به لیکل، بیا به تعویض ځینې جوړ کړي، بیا به د یو مریض ور په غاړه کړي. دغه عمل خو د ډېره وخته را شروع، خو چا څه خبر په دې باب نه وه کړې، پر تعویضو یې ردونه نه وه کړي. کله چې د کفارو په کومک څه ګمراه ډلې افغانستان ته راغلې، نو هغه ګمراه ډلو دغه خبرې نشر کړې چې تعویض حرام یا تعویض شرک دی، نعوذ بالله. نو په همدې خاطر ضرورت پیدا شو چې د تعویضه په اړه څه خبر وکړو. دا زما خبرو ته ښه متوجه شي او دا زموږ خبرې په ذهنو کې در سره ثبت کړي. حضراتو، تعویض دوه قسمه دی. یو د جاهلیت تعویض دی، حرام تعویض. هغه تعویض دی چې د بتانو نومان پکښې لیکلي، لات، منات، عزا، دا بتان دي. ود، یغوث، یعوق، نصر، سواع، دا د بتانو نومان دي. نو هغه تعویض چې د بتانو نومان پکښې لیکلي وي هغه حرام دی. او یا هغه تعویض چې د کفارو نومان پکښې لیکلي، فرعون، قارون، شداد، حامان وعلى هذا القياس. دا د کفارو نومان که پکښې لیکلي وه دا تعویض هم حرام دی. هذا القياس د شیطانانو نومان که پکښې لیکلي وه دا تعویض هم حرام. دا د جاهلیت تعویضونه دي. دا په جاهلیت کې به دغسې تعویضونه وه، د بتانو نومان به یې پکښې لیکل، د کفارو نومان به یې پکښې لیکل، د شیطان نومان به یې پکښې لیکل. دا د جاهلیت تعویضونه دي، دا حرام دي په اتفاق د علماو. دا یوه خبر. دومه خبر بیا دا ده چې هغسې تعویضونه چې د قرآن کریم آیتونه پکښې لیکل سوي وي، د پیغمبر علیه السلام څخه چې ادعیه مأثوره منقوله دي هغه پکښې لیکل سوي وي، نو دغسې تعویضونه چې دي دا تعویضونه بیا حق دي. په داسې تعویضو کې د هیچ چا اختلاف نشته،
هیڅ یو مؤمن مسلمان په دغسې تعویضه کې اختلاف نه دی کړی د قرآن کریم آیتونه د پیغمبر علیه السلام سره نقل سوي دعاګانې یا د احادیثو بعضې اجزا ټوټې پکښې ولیکل سي دا تعویضونه حق دي هیچا په دغسې تعویضه کې اختلاف نه دی کړي چپ له نجدیان وهابیان شیم چپ له وهابیانو هیچا اختلاف نه دی کړي هغه آیات کریمه چې ما یې تلاوت وکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله عز وجل وای موږ د قرآن کریم سنازلو هغه آیتونه چې هغه شفاء ده هغه به سبب د جوړوالي وي د مریضانو او هغه آیتونه نازلو چې هغه به رحمت وي د مؤمنینو د پاره د مؤمنینو د پاره به شفاوي او د هغو د پاره به رحمت وي نو د قرآن کریم آیتونه هغه د شفا د پاره دي د قرآن کریم په آیتو کې شفا سته د مریضۍ جوړوالی شافی الله عز وجل دی قرآن کریم بے سبب وی تاسو ګورئ د قرآن کریم څو نومان دي څلور پنځوس یا پنځه پنځوس نومان لري د قرآن کریم په دغه پنځه پنځوسو نومانو کې یو نوم د شفاء دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن ټول شفاء دی د امراضو دپاره هغه څوک که ظاهري مریضي لري که باطني د ټولو مریضیو دپاره قرآن شفا ده ظاهري مریضي خو در معلومیږي د یو سړي تبه وي پر سر یې درد وي بدن یې خوږېږي دا هغه ظاهري مریضي ده او باطني مریضي لکه شرک بېدیني جهالت حسد د اولیاء الله سره هغه باطني د زړه مریضي نه دي نفاق دا هم په قرآن کریم سره ورکېږي ظاهري مریضي هم په قرآن کریم سره ورکېږي نو د قرآن کریم یو نوم شفاء دی په پنځه پنځوسو نومانو کې یو نوم یې شفاء دی الحمدلله شریف خو ښه معلومه ده چې په هر لمانځه کې وایو الحمدلله شریف په پنځه ویشت نومان لري پنځه ویشت یو نوم د الحمدلله شریف شافیه ده شافیه څه مطلوب شفا راوستونکی اسناد مجازي دی شافی حقیقی الله عز وجل دی الحمدلله شریف دا سبب د شفا اسناد سبب ته مجاز عقلی شافیه دا الحمدلله شریف په پنځه ویشتو نومانو کې یو نوم دی شافیه معنا شفا راوستونکی الحمدلله شریف پر مریض ووایه مریض ته به الله عز وجل شفا ورکړي الحمدلله شریف ولیکه پر کاغذ کاغذ اوبو ته ورواچوه هغه اوبه مریض ته ورکړه مریض بیا وچیښي الله عز وجل به شفا ورکړي الحمدلله شریف ولیکه پر کاغذ سره راټول کړه تعویض جنې جوړ کړه یو مؤمن مریض ته یې ورکړه چې په غاړه یې الله عز وجل به شفا ورکړي په دې کې د هیڅ چا اشتباه نشته نو قرآن کریم ټول شفا د امراضو د پاره ده په دې کې د چا خبره نشته
البته د چاو چا به په دې کې اشتباه وي چې دا تعویض ځینې جوړ سي. قرآن کریم بعضې آیتونه ولیکل سي پر یو کاغذ، بیا تعویض ځینې جوړ سي، بیا پوښونه ورکول سي، یو څوک یې په غاړه کې. په دغه کې د بعضې کسانو به د بې علمۍ په خاطر اشتباه ورپیدا سوي وي د دې سلفیانو وهابیانو د خبرو په سبب. نو زه غواړم چې دا خبره زموږ د فقهاو سره نقل کم چې هغو ثابته کړې چې تعویض په غاړه کول د مریضانو دپاره دا حق دی. په دې باب د صحابه کرامو اقوال هم را پیش وو، د تابعینو یا تبع تابعینو اقوال و اعمال هم را پیش وو. تاسې ښه متوجه سئ. حضراتو بعض صحابه کرامو هم تعویضونه لیکل. تعویض به ولیکي، د کوچنیانو بچیانو د هغو به ور په غاړه کړي. د صحابه کرامو څخه هم د تعویض عمل را نقل دی. د یو حدیث شریف مضمون و خلاصه درته وایم، بیا به حواله پیښوم. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام څه وینا کوي؟ اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. پیغمبر علیہ السلام وایي وای که په تاسې کې څوک په خوب کې وبېرېدی، یا د خوب اراده کوي بیریږي، یا بیده سو وبېرېدی، په حالت کې د خوب وبېرېدی، هغه دې دغه کلمې ووایي. دا اوس چې ما درته وویل کمې کلمې بیا درته وایم. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. دا کلمې دی وایي. دا چې وویلې فإنها لن تضره، دغه د شیطان دا د پیرانانو وسوسې، د شیطان وسوسې بیا دته څه تکلیف نشي رسولی. دا کلمو ترجمه هم ښکاره. اعوذ بکلمات الله التامات، پناه غواړم په کلمو د الله پاک چې هغه پوره کلمې دي، فاضله شامله کلمې دي. پناه غواړم د الله پاک د غضب سه، د الله پاک د عذاب سه، او د الله پاک د بندگانو د شر سه، او پناه غواړم په هغه کلمو د شیطانانو د وسوسو سه، او پناه غواړم په هغه کلمو د دې څه چې شیطانان و پیرانان ماته را حاضرېږي. دا د دې کلمو ترجمه ده. نو پیغمبر علیه السلام وایي هر څوک که په خوب کې وبېرېدي دغه کلمې دې ووایي. باره بیا خوف او بیره دا به ورک شي. یوه خبر وروسته په دغه حدیث شریف کې بیا دا واقعه راځي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی. هغه زامن درلوده، بعضې لویان بعضې کوچنیان. لویانو زامنو ته دغه کلمې ور وښولې، ول دغه وایاست، او کوچنیان بچیان چې وه هغه خو نو نه سوی ویلی. باره بیا دا کلمې را واخیستې. عبدالله ابن عمر جلیل القدر صحابي هغه کلمې چې هغه ما اوس تاسو ته وینا وکړه، هغه کلمې بیا را واخیستې، پر یو کاغذه بیا ولیکلې، بیا بیا تعویض ځینې جوړ کړي،
د هغه خپلو کوچنیانو بچیانو به ور په غاړه کړل. ګوري عبدالله ابن عمر دا جلیل القدر صحابي دی، د خپلو کوچنیانو بچیانو په غاړو هغه دی تعویذ ور په غاړه کوي. هغه کلمې پر کاغذه ولیکلې، تعویذ یې ځینې جوړ کړي، د خپلو هغه بچیانو چې کوچنیان و د هغوی ور په غاړه کوي. دا تعویذ چا ور په غاړه کوي؟ عبدالله ابن عمر جلیل القدر صحابي دی. دا یې صحابو د عمل کړی دی. دا حدیث شریف چې اوس مې مضمون درته وویلی چې عبدالله ابن عمر جلیل القدر صحابي رضی الله عنه تعویذ به ولیکي، د خپلو بچیانو به ور په غاړه کوي. دا حدیث شریف چیرې دی؟ ابو داود شریف 2 جلد 543 صفحه کې دا حدیث شریف ذکر. یاو مصنف د ابن ابي شیبه د حدیث لوی کتاب دی، 12 جلد 4 صفحه کې دا حدیث شریف ذکر دی. 2 ترمذی شریف د حدیث کتاب 2 جلد 192 صفحه کې دا حدیث شریف ذکر دی، ابواب الدعوات کې. او امام ترمذی دا حدیث شریف ورسته دا هم لیکي هذا حدیث حسن، دا حدیث حسن حدیث دی، ضعیف یا موضوع ندی چې د سلفیانو ردونه پر راشي. دا نږدې مشکات شریف خود معلومیږي، دا نږدې مشکات شریف اول جلد 200 صفحه باب الاستعاذه کې هم دا حدیث شریف ذکر دی. او د مشکات شریف 2 شرحې، یو شرح مرقات شریف، هغه بل لمعات. مولانا علی قاری رحمه الله تعالی په دغه مرقات شریف کې په 5 جلد کې په 340 صفحه کې داسې عبارت لیکي د دغه حدیث شریف په تشریح کې. وهذا هو الاصل في التعويذات التي فيها اسماء الله تعالى. ولدغه حدیث شریف د عبدالله بن عمر چې تعویذونه به د خپلو کوچنیانو بچیانو ور په غاړه کول، دا نو اصل و دلیل سو د هغه تعویذاتو په باب چې د الله پاک نومان پکښې کې وي او خلق یې کوچنیانو ته ور په غاړه کوي. دلیل هم دغه حدیث شریف. او لمعات دا هم شرح د مشکات شریف 5 جلد 248 صفحه کې د دغه حدیث شریف په تشریح کې داسې عبارت لیکي. وهذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان من التعويذات. وإذا حديث شريف دا هغه سند دی، دا دلیل دی په دې باب چې خلق د کوچنیانو په غاړو تعویذونه ورزړوي. دلیل دغه حدیث شریف دی. نو ګوري دا دی په صحابو کې هم عادي د تعویذ عمل وو. عبدالله بن عمر جلیل القدر صحابي رضی الله تعالی عنه هغه دی د خپلو بچیانو په غاړو تعویذ ورزړوي. دا د صحابو عمل شو. راکښته به سم تابعینو او تبع تابعینو ته. په تابعینو کې هم د تعویذ عمل جاری وو، په تبع تابعینو کې هم د تعویذ عمل جاری وو. سعید بن المسیب دا جلیل القدر تابعی دی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه والله تعویذ څنګه دی چې قرآن کریم آیاتونه ولیکل سي، تعویذ ځینې جوړ سي د یو مریض په غاړه سي. دی په جواب کې ورته وایي لا بأس به، په دې کې مشکل نشته، تعویذ دی په غاړه کې. محمد بن سیرین دا هم تابعی دی رضی الله عنه. دا غس پوښتنه کیږي چې دا تعویذ څنګه دی چې دا خلق د کوچنیانو ته ور په غاړه کوي. هغه وایي لا بأس به، پروا نه لري.
ضحاک دا هم یو لوی عالم دی، دا هغه څه پوښتنه کېږي چې تعویذ څنګه دی، هغه اجازه ورکړه، وایي هېڅ پروا نه لري. تعویذ چې د قرآن کریم آیاتونه پکې لیکل سوي دا دې ور په غاړه کې. عطاء رضی الله تعالی عنه دا هم تابعي دی، هغه سم پوښتنه کېږي چې تعویذ څه حکم لري، هغه ورته وایي لا بأس به، هېڅ پروا نه لري. مجاهد رضی الله تعالی عنه هغه ګر سره تعویذونه لیکل، تعویذونه یې لیکل، مریضان به ورته راتله، هغو ته یې ورلیکل، هغو به په غاړه کول. دا روایتونه بیا چیرې دي؟ دا اوس چې مې ذکر کړل، د سعید بن المسیب او د محمد بن سیرین او د مجاهد او د ضحاک او د عطاء رضی الله تعالی عنهم اجمعین د دیو روایتونه چې مې پیش کړ دا بیا په کوم کتاب کې راغلي دي. بیا حواله پیښوم د حدیثو لوی کتاب مصنف د ابن ابي شیبه 12 جلد صفحه 4 بیا تر 15 پورې دا روایتونه یې راوړي. روح المعانی دا هم یو لوی تفسیر دی، سلفیان هم وایي موږ عقیده ورته لرو، دی خو منافقین دي درواغ وایي. سلفیان هم وایي موږ روح المعانی ته عقیده لرو. روح المعانی 15 جلد 210 صفحه کې دغه روایتونه لیکل سوي. د هغه آیات کریمه په ذیل کې چې هغه ما تلاوت وکړي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دغه آیات شریف په تشریح کې په روح المعانی کې په 15 جلد کې او په 210 صفحه کې دغه روایتونه ذکر دي. او هذا القياس په تفسیر قرطبي کې هم دغه آیات کریمه په تشریح کې په 10 جلد کې په 213 صفحه کې بیا هم دغه روایتونه الته ذکر دي، لیکل سوي دي. نو تاسو پوس ولاست چې د تعویذ عمل په صحابه کرامو کې هم وو، په تابعینو کې هم وو، په تبع تابعینو کې هم وو. اوس نو تاسو فیصله وکړئ، هغه عمل چې په صحابه کرامو کې وي هغه ته څوک شرک ویلی شي؟ تاسو جواب راکړئ. یو صحابي چې یو عمل وکړي هغه شرک څوک ورته ویلی شي؟ کلا وحاشا. یو تابعی تبع تابعی چې یو عمل کوي څوک شرک یا حرام ورته ویلی شي؟ کلا وحاشا. نو مستعجب کوو دې ګمراهانو ته، دې وهابیانو سلفیانو ته مستعجب کوو چې پر مطلق تعویذ د شرک فیصله کوي. وایي تعویذ شرک دی، که چا تعویذ ولیکي هغه هم مشرک، که چا په غاړه کوي هغه هم مشرک. سبحان الله. آیا صحابه مشرکین و؟ آیا تابعین مشرکین و؟ آیا تبع تابعین مشرکین و؟ کلا وحاشا. تاسو ګورئ دا داسې یو ډله راغلې چې د اسلام په جامه کې د قرآن او د حدیث په نامه د کفارو په کومکو ما او تا چې داسې فتواوې را رسېږي چې هغه اعمال چې صحابه کرام یې کوي، تابعین یې کوي، تبع تابعین یې کوي او هغه امر په کوي، هغه ته شرک وایي، هغه ته حرام وایي. نو تعویذ حق دی. عادي د صحابه کرامو په باب چې هغه هم تعویذونه کول هغه روایت مم پیش کړي، د تابعینو تبع تابعینو روایتونه مم پیش کړي. نو تعویذ حق دی. او هغه تعویذ چې د کفارو نومان به نه یې پکې